بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كما لك سنگچی أخرجك رؤوست ربك ربستا من بيتك استاد کورنتا بالحق فحق سرا وإن فريقا وبشك يودال من المؤمنين دو مسلمانان لكارهون ناخوخی کون کیو دراوتلی خوخنو. واقعا دسی وا چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینه منوره ته هجرت وکړ. په مدینه منوره کې د انصار سره دا معاهده شوی و د نبی علیه السلام د طرف نه کبل فرض مونږ باندې یو داسې دشمن راتله چې د مدینې نه بهر جنگو، یعنی مونږ پسې د مدینې نه بهر ته وتو، نو انصار د بیا زمونږ سره جنگ له نه وځي، بیا مسله نشته. خو که مدینې منورې ته دننه کس راتلو نو بیا به مونږ د ځان دفاع کوو، د انصارو کلی دی د کلي دفاع به کې. که په کلي کې مسله پېښه شوه څوک دې په کلي باندې راتلل، نو که خپل کار نو پردی کارمو نو بیا به ټوپک راخلي، د شریعت عین مطابق دي. نو نبی علیه السلام د انصارو سره معاهده کړې وه که کلي ته دشمن راتلو نو بیا خو ستاسو مجبوري ده. اوس چې په خپل کلي کې ستا مېلمه وهلی کېږي او وجلی کېږي نو دا د کلي د بدامنۍ او د کلیوالو د بېغیرتۍ نښه ده. نو دې وجې نه تاسو به مونږ سره روځئ، او که د کلي نه بهر جنګ و نو هغه به مونږ ځان له کار کتلی، نو بیا په انصارو پابندي نشته، بیا دې راسره نه وځي، بیا به مونږ په خپله باندې ځو. بیا داسې وشو چې مدینه منوره کې څه وخت په امن تېر شو. د شام نه قافله را روانه شو، د هغې مشر ابو سفیانو او 40 کسانو په دې کې، او سامان تجارت پکې ډېر بېحده و د هغه وخت مطابق، ډېر زیات څه پکې و. جبریل علیه السلام راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته وی چې د شام نه قافله را روانه ده او ابو سفیان یې مشري کوي او سامان ورسره ډېر دی، سپایان نشته، صرف 40 کسان دي او راځي به د مدینې منورې په خوا باندې، ځکه د شام او د مکې په منځ کې مدینه ده. نو په دې لار باندې به راځي، نو که بالفرض جنگ له راځي نو خامخا ده. خدا د الله تعالی یو خپل پلان و. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه را ټول کړل، د هغوی سره مشوره وکړه او صحابه کرامو مې ویل چې ټیک ته ورځو پې اسان کار دی، یو څو سپایان دي هغوی به زر زره خوادي خو او ښه ډېر مالي غنیمت دی دا به ترې راوړو. نو دا هم لکه د جنگ تمهید و چې دا یې کړی وی، نو د مکې خلک بیا هسې نه کېناستل، هغوی به بیا هم جنگ له راتلی، خو طریقه دا و چې لکه هغه شروع د کمزوري ځینه کېده. نو نبی علیه السلام او صحابه اراده وکړه، او چې څنګه اراده وکړه نو دوی سره منافقینو هغوی خبر ورسو، قافلې ته هم کس لاړو، هغوی ته وویل چې نبی علیه السلام د باندې حمله کوي، او مکې مکرمې ته هم کس لاړ، نو هلته ابوجهل دې هم خبر. نو چې کله خبر خور شو نو د قافلې چې کوم خلک و هغوی خو مغربي طرف ته سمندر ته لاړل او لارې د مدینې نه ډېره لرې کړه، چې کوم ځای دوی مقرر کړی نو د هغې نه په بدل ځای باندې تېر شو، نو دوی نشو وررسېدی بیا مخیله. او د مکې نه ابوجهل سره د 10 کسانو د لښکر را روان شو، او دا چې کوم د قافلې د حملې ځای نو دې ځای ته را روان شو. نو چې هغوی را روان شو نبی علیه الصلاة والسلام ته بیا جبریل علیه السلام راغی او ته وفرمایل ان الله وعدکم احدى الطائفتین، الله تعالی تا سره په دې دوو قافلو باره کې وعده کړې ده، په دې کې به په یوه باندې تعالی فتح راکوي، اما النفیر و اما العیر. که ستا خوښه ده که په دې تجارتي قافله باندې حمله کې 40 کسان دي او ډېر سامان تجارت دی، او که نه په دغه ابوجهل دې له مخې له ورځي نو خلک ډېر زیات دي جنګ له راغلي، خو هلته بیا خبره د غیرت ته فتح به تعالی راځي چې هر یو ځای باندې حمله کې. نبی علیه السلام صحابه کرام را ټول کړل، انصار او مهاجرین، او تپوس یې وکړو چې الله تعالی وعده کړې ده، یو طرف ته قافله ده او سامان دی پکې، بل طرف ته جنگ له فوج را روان دی او ښه ډېر دی، او چې هر یو له مقابلې له ورغلو نو فتح به زمونږ وي. نو چې نبی علیه السلام کله دا وفرمایل نو صحابه وویل چې دا قافله به ښایي دا د تجارت والا، ځکه خلک پکې کم دی او سامان تجارت پکې ډېر دی، نو موږ به متلک را مضبوط شو، پیسه میسه به ملاس له راشي، تورې زغرې به واخلو، بیا به د مکې خلک راځي جنګ له ګورو به اوسه، خو شروع د دې نه پکار ده. نبی علیه الصلاة والسلام په دې باره کې مطمئن نو د مخ مبارک رنګ یې سور شو، او دا حدیث کې دی د انس بن مالک چې کله به غوسه شو
نو اکثر به غصه په خلی باندې په الفاظو باندې نه ښکارېده او احمرت وجهه د نبی علیه السلام مخ په تکسور او مثل حبة الرمان په حدیث کې د انار د دانی په شانته به مخسور شو چې کله به غصه ورله نور به په خلی باندې سویل نه اکثر نو د نبی علیه السلام مخ مبارک سور شو غصه ولورله په دې رائے باندې دوباره ته پوسو کو صحابه بیا د غرای ورکړه دا وی سوچ نه ابتدایي دا ورو د مدینه منوره او پورا وخت د نبی علیه السلام سره نو تیر شوی نبی علیه السلام په دریم ځل باندې ته پوسو کو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسه چې د الله رسول چې د الله د رسول کوم رائے د غزمون هم رائے ده که قافله د باغی باندې ورسو او کدا فوج را روان نه مقابله لنو پاغوي باندې ورسو نفیر او عیرز مونږ ارڅ وخت بیا حضرت عمر پاسه دا غم دا خطاب وو خو نبی علیه السلام د دینه بس مشوره سټاپ نکړه زګالته انصارو د دې وخت کې ضرورت و د جنگ او معاهده او صدا شوی و چې تاسو به بهر ته کې جنگونو بیا بر سره نه وځي هغه تاسو خو خدای کرا سره تلین او ټیک ته خو کنت لین زموږ طرف نه پابندی نه نو نبی علیه السلام بیا هم خبره لګی شانتي وګدا کړه نو چې خبره وګدا کړه نو د خزرج سردار دی د انصارو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ هغه پاسې د نبی علیه السلام ته وی د الله رسول دا خو بدر دی بدر ډیر نږدې په دې کې به عربو قومي او سلانه میلم کوله په دې کې وبوي او په هغه کې به بیا منډایانې لګېدې د ساربو د مختلفو سیزونو او په دې کې به بازار لګېده چې دا خو نږدې ځای دی بدر دی او که ته مونږ ته د عدن ابین باره کې حکم کې په یمن کې یو ښار دی چې هلته ځو جنګ له نو مونږ به ستا نه مخکې روان یو هلته هم در سره ځو بیا چې دی کېناسته نو بل یو صحابي دی مقداد ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه پاسې نبی علیه السلام ته وی د الله رسول مونږ انصار د موسی علیه السلام هغه مرګري نه یو چې هغه ته وی جهاد کو او دوی ته وی اذهب انت وربك فقاتلا تاسو لاړ شئ ته لاړ شئ موسی علیه السلام ته ویل وغرب دې ځان سفوزه او دواړه جهاد وکړي انها هنا قاعدون مونږ بدل تناس یو بیا مونږ ته وایا چې کله جنگ وګټي بیا راشه مونږ خبر نو دوی مونږه غنیو مونږ به توایو اذهب انت وربك فقاتلا ته لاړ شو خپل رب دې ځان سره بوزو جنگ وکړه او ان معکم مقاتلون مونږ هم در سره جنگ په میدان به در سره یو ځای ولاړ نبی علیه السلام لږ شانتي مسکې شو دا خبره په خوګه ولګېده د دې نه پس چې کله مقداد رضی الله تعالی عنہ کېناس نو بیا نور صحابه کرام نمبر په نمبر باندې پاسېدل سعد ابن معاذ رضی الله عنہ پاسېد هغه د الله رسول کې ته موږ ته حکم کې چې سمندر ته ودانګ نو سمندر تم دانګو دا خو بدر ته تک دی او جنگ دی دا خو خپل ځای خبره ده آسان کار دی مونږ ته ګران حکمونه کوه مونږ تیار یو نو دینه پس نبی علیه السلام د خپل انتخاب وکړو چې مونږ بدر ته ځو او دا چې کوم د قافلې سامان دی نو اگر چې ظاهرا ګټه پکې ډیره ده اسلحه به ډیره لاسو ته راشي او پیسې به راشي په دنیا کې به خبر دا خور شي چې نبی علیه السلام په قافله باندې حمله وکړو پر دې مالی لو د دې خبر خنه خوريږي او چې ابو جهل شکست ورکو پیسې د الله تعالی په لاس کې د خېډيري براږي خو مسله دا د چې عزت ګټل دي مسله د عزت ته دي ځکه یو مسله دا معلومیږي چې نبی علیه السلام انصارو ته حکم نه کوي چې شابه ما سلاټ شي د جهاد پیشکش وته کو نو جهاد په دوه قسمه دی یو دا دی چې اقدام وکي پچا باندې یعنی حمله ته شروع او بل دا چې کافر حمله وکي او مسلمان د ځان دفاع کوي نو چې کله مسلمان اقدام کوي نو دا کم مسلمانان چې اقدام کوي دوی خو به جهاد لذي خو دوی نه علاوه چې کم مسلمانان پاتې کیږي نو په هغه باندې اوس جهاد فرض عین نه دی که جهاد لذي خدا او کنه زینو بس ناست فرض کفایه دی او کبل فرض دشمن راغی په مسلمان باندې حمله وکړه او دفاعي جهاد نو بیا په ټولو مسلمانانو باندې فرض عین دی درجتن فدرجتن مطلب چې کوم علاقه باندې حمله ده نو دا غوي سره نږدې ملک باندې اول فرض دی بیا ورپسې ملک بیا ورپسې ملک لکه نن سبا په فلسطین جوړه ده نو په مصر او په سعودي عرب او په اردن باندې اول فرض دی او د دوی نه پس بیا د فریضه به داسې مخ کیږي نو نور ملکونو باندې به فرض کیږي نو داسې طریقې سره جهاد فرض کیږي دفاعي جهاد او چې کوم اقدامي دي ما چې چا شروع کړي دي هغه به جهاد کوي البته که هغه د شکست کېدو نو بیا به نږدې مسلمانان زی مسلمان به په شکست کې د هر حال نه بچ کی الله تعالی فرمایي کما اخرجک لکه څنګه چې او استیته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ربک ربستا من بیتک د خپل کور نه مراد مدینه منوره ده کلی ته مونږ پښتانم کله کله کور وایو دا سړی راغی په کور کې به حمله وکړو د کور رويسته مطلب دی چې د دې کلی نه نو الله فرمایي چې د کلی نه مې وېستې د مدینه منورې نه او بالحق په حق سره مې وېستې یو داسې فیصله مې د باندې وکړه د جنگ چې ظاهرا خو به نقصان ښکارېده 300 صحابه کرام او اصله نه و خو الله تعالی په علم کې دا خبره حق و
چې فتح به تاسو ته ملاوي. وان فریقا اگر چې یو ډله د مسلمانانو لکارهون ناخوخي کوونکی و هغوی د جهاد نو خوښ هغه نفیر بس قافلې په سوچ کې تابعیدا او ذهن کې به دقه تابعیدل چې دا خو بدر ته روان کړي خو تل ډېر خصونه او ډېر خسته وخان او ډېر پیسې بدا به په ذهن کې تابعیدل. یجادلونک دوی جګړه کول استا سره یعنی مشوره به در کوله فی الحق په حق کې بعد ما تبین پس تدینا چې حق کارا شو یعنی د جبرئیل علیہ السلام فیصله را ده چې ان الله وعدکم احد الطائفتین الله تعالی په دوه قافلو کې دی وی تاسو سره وعده کوي فتح بل درکې نو حق خبره ښکارا شو چې الله فتح راکړي دینه بس د نرتوب زه داغه انتخاب وکړو او د مشکل زه انتخاب وکړو ځکه چې الله وعده کړی ده خو دوی هغه آسان زه خو د فطرت نه متاثرو کانما یساقون الی الموت دوی ته دا جنگ دا ښکاریدو کانما لکه گویا یساقون دوی شړل کیږي الی الموت مرګ طرف ته وهم ينظرون او حال دا چې دوی په خپل سترګو باندې ویني دوی ته دا ښکاریده چې لکه بس نبی اسلام مرګ لروان دومره سخت جنگو خو بیا هم د الله تعالی فیصله و چې د الله فیصله و نو فتح مسلمانانو ته وشو. صدق الله العظیم.